خصوصا د صحت عامې د تقویې لپاره یو حیاتي موضوع ده. تاسو یقین وکړئ زه یعنې به دا ووایم دا یو واقعیت دی. الله رب العالمین دنیا ته چې کوم قانون رالیږلی که انسان دې قانون ته تابع نشي ټول په ټوله باندې نو کامیابي نشته. انسان دا فطرت د درندګۍ دی. دا درندګان چې څنګه یو بل خوري او شکوي انسان فطرت هم داسې دی تر څو پورې چې دی د آسماني وحي ته تابع نشي. که آسماني وحي ته تابع شي هغه قوانینو ته نو بیا د انسان جوړېږي. قانوني لا قانوني بې قانوني ټولې جامې بربادۍ ګډوډۍ تباهۍ ته اقتصاد کوي. دې وجې نه کتابونه وایي که یو ځای کې ټول په ټوله باندې اسلامي قانون نه وي نو که هلته یو داسې یو قانون وي چې اسلامي نه هم وي خو خلک یې د لاندې یو د امنیت ژوند کوي یو مسؤلیت فضا رامنځته شوي وي هغې راغول نه دي پکار تر څو پورې چې اسلامي قانون رانولی شي. ځکه بې قانوني د درندګي ده. دې کې هېڅ حدود نشته موانع نشته چا چې څه وکړه. اسلامي عبارت الحمدلله ثم الحمدلله دا موږ تاسو د الله د نعمتونو یو مجموعه ده. الله موږ تاسو ته راکړې ده او په الله موږ تاسو ته زړه کړې ده. دا جدا خبره ده. اوس موږ بیا د اسلامي عبارت قوانینو ته اصولو ته ژمن پاتې نه شو. خدای نخواسته درناوی ورته ونه کړو دا خو بیا زموږ نقصان دی. خو یو څوک چې مخکې زموږ ستاسو د دې ملک یو مشهور شخصیت تېر شوی دی تاسو یې ټول پېژنئ. افغانان زموږ ستاسو مزاج هم داسې دی چې څوک چې ژوندی نو په تیږو یې ولو خو بیا چې مړ شي بیا ورته درناوی لرو. هغه سید جمال الدین افغان اسدابادي دا د تاسو ته تاریخ بهتر معلوم دی چې د افغانستان نه زرلاو شوی دی بل ملک کې وفات شوی دی. د هغه ځای نه هډوکي راوړل شوي دي زموږ ستاسو پوهنتون کې د کابل پوهنتون کې دفن دی. احترام ورته لرو څلی پرې ولاړ دی دعا ورته کوو. دا یو خبره کوي وایي ډېرو ملکونو ته لاړم چې هلته اسلام و خو مسلمانان نه وو او ځینو داسې ځایونو ته لاړم چې هلته مسلمانان وو خو اسلام نه وو. یعنې براینام یو څوک مسلمان یم کلمه وایم خو اسلامي قوانین اسلامي اصولو ته ژمن متعهد پاتې نه وي. او ځینې داسې څوک دي چې زموږ ستاسو دغه اصول یې په ځان باندې اسلامي اصول یې په ځان عملي کړي دي. مثلا که کفار هم دي خو هغه وایي دروغ نه وایم خیانت نه کومه رشوت نه اخلمه د اسلام نور اصولو ته ژمن پاتې شوی دی. نو دی وایي ډېرو ځایونو کې مې اسلام ولیده خو مسلمانان نه وو او ځینې داسې ځایونه وو چې هلته مسلمانان خو اسلام پکې نه وو. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې مسلمانان پاتې شو داسې مسلمانان چې اسلامي قوانینو ته ژمن پاتې شو. دغه معینیت زما په ذهن باندې زه ورته دومره زیات پریشان وم. دا ډېر یعنې دا ټول کارونه په خپل ځای باندې ډېر مهم دي. په غذا او درملو معینیت په خپلو کارونو کې یعنې که چېرته دغه په صحیح معنو سره په پښو باندې ودرېږي او په قانوني لحاظ باندې نو زموږ تاسو ډېر مشکلات پرې راکمېږي. د دې وجې نه معین صاحب محترم مخامخ دی نور څه نه وایم تاسو یقین وکړئ په زړه کې ورته همیشه دعا کوم چې کله پوښتنه وکړم ماښام ماسخوتن چېرته یې څه کار یم یو دفتر کې نو د وختو سره د دې لحاظ نشته چې ستړی یم وخت ناوخته دی او الحمدلله پرکار دی په کار باندې ښه پوهېږي
ډېر خوشاله یم چې دغه معاونیت ډېر ښه طرف ته سوق دی روان دی دې سره انشاءالله افغانانو ته ډېره خوشحالۍ راشي د غذا او درملو د دواړو په رابطه باندې که موږ وایو دا دواړه معیاري نه شي او معیارات یې په نظر کې ونه نیولی شي هېڅکله موږ یو صحتمند ژوند نشي رانصیب کېدلی نو که دغه کې څومره کار وشي او څومره انرژي صرف شي موږ افغانانو ته ډېره ښه آینده وربخلی شي او دا به زموږ ستاسو کار یو تعداد وي یو بنیاد به وي نو که ښه بنیاد هم کېښودو آینده به راته افغانان مسلمانان به ورته دعا کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها چا چې یو نیکه لاره یو ښه لاره کېښودله او په هغې باندې وروسته څومره خلک چلیږي او هغې ته سهولت وربخښل کېږي د ده پرې حصه ده دا یو صدقه جاریه ده نو موږ تاسو لپاره پکار دي چې په دغه کومه لاره چې اوس موږ فی الحال د قوانینو د لحاظ نه روان دي د افغانستان بې قانونۍ بې اصولۍ دغه حالت ته رسولی و نو آینده دپاره که دې کې موږ تاسو هر څومره انرژي صرف کړله څومره خلک چې په دې باندې رفتار کوي څومره خلکو ته صحتونه نصیب کېږي څومره خلکو ته خوشحالي نصیب کېږي موږ تاسو سره حصه دار یو د هغې نه د نننۍ غونډې پرانسته ده ما ته ډېر د خوشحالۍ ځای دی د ویاړ ځای دی ځکه زموږ ستاسو هېواد کې درملتونونه وو خو یا ثبت نه وو یا داسې وه چې بې کیفیته دوایانې هېڅ قسم معیارات ورسره نه وو بې کیفیته دوایانې خرڅولې نو معلومات راته نه کېدل د دې نه ماوره ډېرو ځایونو کې د دواخانو ضرورت دی خو هلته بیا دواخانه نشته دی یا یو دوکاندار د خپلو نورو سودا سره په څنګ کې اوړه دي یا غوړي دي که هغه پاپړ دي که نور څه د هغې سره په څنګ کې دوایانې مې ښودلي څوک چې راځي درملو ته ورکوي دا ګډوډي ده دې ګډوډۍ ته به انشاءالله دغه د دې نه وروستو که موږ تاسو څومره خواري وکړو په دې کې د پای ټکی کېښودلی شي او افغانان به یو ښه آینده ولري وزارت صحت عامه مسؤلیت لري چې خپلو هېوادوالو ته معیاري درمل او دارنګې معیاري دوا ډاکټر سهولتونه برابر کړي مونږ په دې وجه باندې تاسو وینئ چې په یو طرف باندې کله زموږ سفري کله د معین صاحب سفري خو کوشش مو دا دی چې په اول قدم کې مونږ تاسو خپل تولیدات معیاري تولیدات هغې ته حق د اولید ورکړو او هغه په پښو باندې ولرو ځکه زموږ ستاسو مشکل په دې حلېږي تر څو پورې تولیدي دوايانو باندې زموږ ستاسو مشکل نه حلېږي ځکه هغې کې به خامخا طبیعي خبره ده مشکلات به پکې راځي د دې نه وروسته چې کوم اقلام مونږ نه لرو د بهر نه که واردېږي هغه باید معیاري دوا شي د هغې معیاراتو باندې ډېر زیات فکر وکړو څومره چې سختي ورسره وکړو د دې وجې نه لږ مخکې چې کوم قانون د دوا د بلټۍ او د قاچاقو د مخنیوي د امیر المؤمنین حفظه الله نه توشیح شو نو په هغې کې تاسو وینئ چې وخت په وخت باندې اسلامي امارت که د وزارت دفاع ملګري دي که وزارت داخلي ملګري دي که د استخباراتو دي که نور ارګانونه دي دې ته ژمن دي متوجه دي چې هغه بې کیفیته دوایانې چې هغه په غیر قانوني لارو باندې راځي هغه حذر کوي وایي سولې تاسو ولیدئ آینده دپاره انشاءالله موږ دې ته ژمن یو نو کومه دوایي چې موږ یې ضرورت لرو اول قدم کې خو هغه دوایانې چې زموږ خپل تولیدات هغې ته ترجیح ورکړو او کوم چې په داخل تر اوسه پورې تولید شوي نه وي اول خو په هغه سرمایه‌ګزارانو باندې چې افغانان دې غږ کوم کوشش وکړي چې دلته یې تولید کړي په داخل د هېواد کې که نور څوک چې د بهر نه سرمایه‌ګزاري کوي هم لاره ورته خلاصه ده دوی په خپله باندې باید دې سرمایه‌ګزاري وکړي او هغه دوایانې که دلته تر اوسه پورې یا تولید نه وي د بهر نه راځي نو هغې ته بیا باید متوجه اوسئ چې معیاري دوا شي موږ تاسو د قاچاق او د نورو بدبختیو خلاص شو دې ته مخکې نه توجه نه ده شوې او آینده دپاره اسلامي امارت دې ته ژمن دی ځکه موږ تاسو د دې هېوادوالو یو مسؤلیت په
غاړه باندې اخیستلی دی دا ډېر دروند مسؤلیت دی تاسو یقین وکړئ مسؤلیتونه نور هم نور ځایونو کې مسؤلیتونه وکړل خو دا مسؤلیت ډېر دروند دی حتی کله کله بې خوبه کې په دې کې اوس موږ څه وکړو ځکه دا سکتور داسې یو سکتور پاتې شوی دی چې د دې نه مخکې تاسو ته بهتر معلومه ده یعنې امکانات داسې نه چې وو امکانات وو راغلي دي خو سالم استفاده نه ده شوې په یو دروازه راغلي په بله وتلي دي مونږ په کار خو دا وه چې په ټولو ځایونو کې مونږ یو معیاري داسې شفاخانې درلودلې زموږ ستاسو هېوادوال دې ته نه وي هغه شوي چې خارج ته د علاج معالجې دپاره سفرونه یې کړي یا څومره اوس زورېږي تکلیفېږي دردېږي همدارنګه مرکز کې چې مونږ تاسو باید سادسي خدماتو لپاره داسې شفاخانې درلودلې که افغانان مجبوره شوي وي د ولایاتو او د اطرافو نو باید دلته مشکل حل شوی وي خو هغه شان نه ده شوي آینده دپاره مونږ دې ته ډېر متوجه یو منتهى د بار دروند دی دروند بار دپاره د مسلمانانو دعا هم ضرور ده او ټول برکتونه چې مونږ سره محترم کته یو بل له لاس ورکړو دغه قانون د پلي کول لپاره دا یو کس کار نه دی نه دی یو مسؤلیت دی مسؤلیت د ټولو دی ځکه ټول افغانان ته غواړو چې هغې ته خوشحالي راشي او افغانان د دغه بدبختونه خلاص شي که تاسو وینئ بې کیفیته دوایي نه وخورئ لکه څنګه چې مین صاحب وویل تاسو یقین وکړئ یو مشر عالم راته ویلي وایي دغه دوایي مې راخیستلې وه یو ګولۍ مې 2 ساعته په اوبو کې اچولې ده چې ویې کتل وروستو یا تباشیر و یا یو خاورې یو شی هغوی دا مې د ډېرو درملتونونه راواخیستل دغه کیفیت دی نو که په خپل هېواد کې داخل د هېواد کې مونږ تاسو معیاري دوایانې ولرو افغانان به دغه بدبختۍ نه خلاص شي ځکه یو څوک چې مریض شي په تاسو وینئ هغه کور خرڅوي خرڅ کوي نور امکاناتو له ځان خلاصوي خو چې ما مریض شو شي نو که دوایي مو واخلي ډاکټر ته مو ورشي ډاکټر ښه تشخیص هم وکړي خو دوایي بې کیفیته ده بیا هغه مشکل چې زموږ ستاسو نه حلېږي لاسته راوړنې نه لرو دغه چې اوس کومه غونډه دا ډېره مهمه ده ماته پکار دا ده چې آینده ټول یو بل له لاس ورکړو چې د هېواد په هره ساحو کې څومره تودسته علاقې وي په هغه کې مونږ تاسو کومې درملتونونه ولرو په دغه معیاراتو باندې سر شي او بې کیفیته دوایانو مخنیوی وشي الله تعالی نه توفیق غواړم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين